امیرخان متقی په قطر کې څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي چې د دوی د حکومت خارجه وزیر امیرخان متقی په قطر کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره کتلي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د یکشنبې په ورځ په دې اړه پر ټویټر د متقی څرګندونو یو غږیز پیغام خپور کړی دی. د پیغام په یوه برخه کې ویل شوي چې په دې 2 ورځو کې مو د اروپایي ټولنې سره مفصلې خبرې درلودلې. متقی زیاتوي چې په دغو لیدنو کې په سیاسي تعلیم او تربیه، عامې روغتیا، د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو او په کابل کې د سفارتونو او د بهرنیو مؤسساتو د امنیت په اړه خبرې شوې دي. د متقی په خبره په دغو بحثونو کې د راتلونکو په اړه هم ښه تصمیمونه ونیول شول. د طالبانو یو پلاوی دا وخت په قطر کې دی چې د دوی په وینا په ترکیب یې د دوی د عامې روغتیا او تعلیم او تربیه وزیران او د افغانستان بانک رئیس هم شامل دی. طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې بیکاري ډیره شوې او اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.